د خوست کار او ټولنیزو چارو رئیس وای د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د فني او حرفوي زده کړو څخه په دریمه دوره کې 210 کسان په بېلابېلو رشتو کې فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول چې له دې جملې څخه 90 تنه نجونې دي. یادو کسانو په شپږو میاشتو کې د برق خیاطۍ، ګلدوزۍ، پردهدوزۍ، نلدوانۍ، سولر ترمیم او موبایل مسلکي زده کړې ترسره کړې. دوی اوس کولی شي چې د خپل مسلک له لارې کورنۍ او ټولنې ته خدمت ترسره کړي. 210 تنو ته چې 90 تنه یې مېرمنې وې. د فني او حرفوي زده کړو د شپږ میاشتنۍ برنامې د اختتام غونډه درلودله. په دغه 210 تنو کې چې موږ په 7 مختلف حرفو کې دوی ته زده کړه ورکړلې. د خیاطۍ، ګلدوزۍ او پردهدوزۍ حرفې وې او په همدې ډول ځوانانو ته د موبایل سازۍ، برق تعمیرات، نلدوانۍ او د سولرو د ترمیم برخې شاملې وې. او د راتلونکي کال دپاره هم موږ مصمم یو چې عین شی برنامې ولرو. او تاسو په جریان کې یاستئ چې څو میاشتې وړاندې موږ په خوست کې د یوه لوی فني او حرفوي زده کړو مرکز د تعمیر د اعمار چارې پیل کړي دي او هیله مو ده چې د دې کال تر پایه دغه د فني او حرفوي زده کړو مرکز اعمار شي. د حرفوي زده کړو زده کوونکي وایي دوی په خپلو برخو کې ډېر څه زده کړي دي چې له امله یې اوس کولی شي له ترلاسه کړي مسلکه خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه ترلاسه کړي. شپږ میاشتې حرفوي زده کړې کورس مې چې کله ویلو دغه نه بعد مې دماغ وڅېنځ چې اول مې هلیکاپټر جوړ کړو، اول مې اډه جوړه کړه، نه بعد مې هلیکاپټر جوړ کړو، باید مو چې موټر جوړ کړو. اوس داسې موټر جوړ کړي چې بیچاره چالوټ شي. هغه نه مقناطیس مې چې کله ام بي مې جوړ کړو، مقناطیس مې سټچ کړو، الکترونونو په واسطه بالکل موږ ته واسطه کی دا هر څه موږ زده کړه. دولت که موږ همکاري وکړو، وسایل ورته برابر کړو، ان شاء الله مور هر کړو شو. شپږ میاشتو کې موږ دلته یو ډېر څه زده کړل که نه. بیا هم ډېره خوښه یم، ډېره خوشحاله یم. هغه بېوزله خویندې چې دوی د تعلیم نه بې برخې وې او په کورونو کې ناستې وې، بیا هم دوی ته تشویق ورکړلی شو چې راغلي هم دلته شپږ میاشتنی کورس کې دوی د شاملې شولې او د دې لارې نه دوی کولی شي چې یو حلال رزق او نفقه د کورنۍ لپاره برابره کړي. نو همداسې موږ غواړو چې بیا همداسې پروژې منظورې شي هغه خویندو ته چې دوی په کور کې ناستې دي او دوی لپاره باید توجه ورکړلی شي دوی ته. دغه شی مو جوړ کړو د لمېرن کور کو 3.5 زره روپۍ افغانۍ مصرف کېږي. په دا کې پټین لګېږي، ساده وینا لګېږي، بلبرنګي نه څټ ته هغه ورته لګېږي، اجستینه آب ورته لګولی دي، چای پې ایښېږي، مړۍ ورنه پخېږي، دیګ ورنه جوړېږي. لمېرن کور کو ګاز رقم ته تیز کور کو چې څومره وخت کې ګاز ایښوي په هغه ټایم کې دا چای ایښولی شي. خوست مرستیال ولی ویل دا چې بیکاري هیواد شموله ده، خو حکومت په دې بوخت دی چې څه ډول وکولی شي ترڅو د بیکارۍ کچه راټیټه کړي. چې دا زده کړې دا کورسونه رئیس ابتکار اجتماعي بیا پلان کی او کال 12 میاشتې 4 میاشتې موږ داسې کورسونه ولرو. 210 کورنیو ته نن د کار رڼا ورسېدله او دا 210 کورنۍ نورو ته بیا دا کار ورزده کړي. داسې نه چې دوی زده کړي دي او همداسې ورسره پاتې شي، نورو ته به ورزده کړي، هغوی به هم په دې لار باندې قدم کېږي. د دې ډېر مهم کار او مهم هغه څه چې د دې وروسته پاتې کېږي هغه دا ده که څوک په کار باندې اخته شي، په کار باندې ولګیا شي، حلال رزق وګټي، له نیشې نه او نیشې توکو نه به هم په امان کې پاتې شي. د خوست کار او ټولنیزو چارو ریاست د فني او حرفوي زده کړو څخه په 3 دورو کې شاوخوا 1200 کسان فارغ شوي. د چارو شنونکي وایي که دا ډول زده کړو ته پراختیا ورکړل شي، لرې نه ده چې د زیاتو کسانو د بیکارۍ ستونزې به هوارې شي.